او دای ساک زوکم دلاور مشر دی ڈاکٹر میرویس خان د لشکر مشر دی دای ساک زوکم دلاور مشر دی ڈاکٹر میرویس خان دلاور مشر دی ڈاکٹر میرویس خان زویلی او وکیل خان چې ډاکټر راردي د هغه فرمایش دی نو ټوکونه یې کړي دي پټه پسې د ځوانان د حساب څوک ځوانان ژوندی دي وي ډېر بختور مشر دی د اسحاق زوده دلاور مشر دی ډاکټر میرویس خان د سنګر مشر دی د اسحاق زوده دلاور مشر دی عارف دلکش ابراهیم مسرور سردار خان بخ محمد قیوم خان اسماعیل خان نو ټوکونه یې کړي د هغه فرمایش دی شبیر خانم دنو ټوکونه کړي د هغه فرمایش دی د اسحاق زوده ځوانان ډاکټر میرویس باندې ګران شبیر دنو ټوکونه کړي د هغه فرمایش دی سرادر سیف الله جان موږ ته معلوم چې د لشکر مشر دی ڈاکٹر میرویس خان دلاور مشر دی د اسحاق زوکو بختور مشر دی ڈاکٹر میرویس خان دلاور مشر دی او وارث خان سرادر مزنه د هغه فرمایش نو ټوکونه یې کړي دي
خان ډاکټر میرویس سید هغه فرمایش نو ټوخنه کړی دی دا د لشکر سړی دی ډېر دلاور سړی دی دا د لشکر سړی دی ډېر دلاور سړی دی محمد جساج نو ټوخنه کړی دا غره ډاکټر میرویس خان د فرمایش په هر سحر زه څومره نر سړی دی ډاکټر میرویس خان دلاور سړی دی پیسې زه کوم بختور سړی دی ډاکټر میرویس خان دلاور سړی دی और मामा शुरू टोखने खड़े लगा फरमाइश किया वो इमल खान डॉक्टर मेरोइस सईद ने तुमने फरमाइश किया दोनों टोखने खड़े दी कई साथ सुधा सुना पुन्ना चार किठो लग रहा कई साथ सुधा सुना मालूम چې څومره نر سړی دی ډاکټر میرویس خان دلاور سړی دی پیسې زه کوم بختور سړی دی ډاکټر میرویس خان دلاور سړی دی او تاج محمد یاد نو ټوخنه کړی دا غیر فرمایي تاج محمد خان امایم خان نو ټوخنه کړی دا غیر فرمایش دی پخمل صدیق الله خان چې زمرور دی او تاج محمد خان چې اختر محمد رور دی زبیح الله خان سمیع الله حکمت الله بیا د ټوخنه کړی دا غیر فرمایش دی او زبیح الله خان بیا د ټوخنه کړی دا ولادت دا غیر فرمایش دی سنا الله خان اختر محمد نو ټوخنه کړی دی او فرمایش بیا د عبد الله جی اور په ماما نو ټوخنه کړی دا غیر فرمایش دی پته شایسته ټوله کا پته پسې ځوانا او سمیس خان نو ټوخنه کړی اختر محمد
دنش بزوم دی او سره در سنا او لا خانش دنش بزوم دی دې نو ټول خلک کړي دا فرمایش دی پتا پسې خپل ځوانان پر غریب دی مهربان مشته معلوم ډېر د ونر سړی دی ډاکټر میرویس خان دلاور سړی دی د اسحاق زکو پښتور مشر دی ډاکټر میرویس خان دلاور مشر دی سمیولا خان شنو ټوخونه کړي دا فرمایش دی چې د زمروري غم دی ناراضي د نر سړی دی ډاکټر میرویس خان دلاور سړی دی پر یې ساز کوم دی نر سړی دی او فرمایش دا